د قیامت په ورځ چې کله جنتیان هم جلا سي او جهنميان هم جلا سي، الله به دواړو ته حکم وکړي چې جنتیانو تاسې جنت ته لاړ سئ او جهنميانو تاسې و جهنم ته. چې کله جنتیان جنت ته روان سي، په دې وخت کې د جهنميانو څخه یو جهنمي هغه مخ راوګرځوي او جنتیانو کې یو کس وپېژني. دغه جهنمي و جنتي ته وایي چې وایي یاد دې شي چې کله په دنیا کې ما ته یو ګیلاس اوبه د الله د رضا دپاره درکړې وي، یو ګیلاس مو مې درکړی وي. هغه جنتي به چې یو څه وخت د جهنمي ته وګوري او ویې پېژني او ورته وایي هو چې بلکل تا ما ته یو ګیلاس اوبه راکړې وي، نو دغه وخت به دا جهنمي و د جنتي ته ووایي چې د الله په حضور کې زما شفاعت وکړه چې الله ما معاف کړي. نو هغه وخت به الله رب العزت دغه جنتي به الله رب العزت ته شفاعت وکړي وغواړي، نو په دې وخت کې به الله رب العزت د جنتي شفاعت قبول کړي او دا جهنمي به هم د جهنم څخه محفوظه کړي، جنت ته به واستوي. نو مسلمانانو ډېرې زیاتې صدقې کوئ، ځکه صدقه یو داسې عمل دی چې هغه انسان د جهنم څخه راګرځي، جنت ته داخلوي.